سلامونه درنو لیدونکو، نن درته په زړه پورې کیسه لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. ډکه پیاله چای مخې ته ایښی و. پیالې ته یې لاس کړ. چای مخې ته یخ شوی و. پیاله یې وچو شونډو ته ورجګه کړه. ټول یخ چای په سر راواړوه. د سهاره یې هېڅ شی نه و خوړلی او نه یې څښلی و. د وره ځنځیر ته یې سترګې رډې پاتې وې. پرون بیګا یې خواښې ورته ویلي و چې سبا ته به د ډول غږ واوري. په کوڅه کې د ماشومانو غږ شو. دې منډه ور واخیسته. د وره له سوري بهر وکتل. د ماشومانو له خندا او خوښۍ خولې نه ټولېدلې. د کلي یو سپین ږیری هم ولاړ و. خبرې نه شو صحیح کولی چې څه کیسه ده. له وره لرې شوه. تر غوږونو یې د سورني غږ شو. زړه ته یې لاس ونیو. بیا یې د وره له سوري بهر وکتل. د میړه په غاړه کې ګلان پراته وو. خلکو اتڼونه کول. ځوانان ترې تاوېدل. خلکو مبارکۍ ورکولې. ما ګل راوړی له شینکي باغه، ما ګل راوړی. له کوټې د شپږ میاشتني زوی د ژړا غږ شو. رامنډه یې کړه. شیدې یې ورکړې. د ټیکري پیڅکه یې سترګو ته ونیوله. په ستایلو کې خپل شپږ میاشتني زوی ته وویل: پلار دې کوژده وکړه. د سندرو غږ تر کوټې راته. جګه شوه. د کوټې وره یې پورې کړ. کړکۍ یې هم بندې کړې. په کوڅه کې د سندرو غږونه یو څه په کراره شول. لمر ولوېده. کوټه په تیاره کېدو وه. د تاقچې له کوژ نه یې الکین راواخیسته. پلته یې ور بدله کړه. ویې لګاوه. د پلتې لمبې ته یې کتل او سوځېدله. وروسته یې میړه کوټې ته راننوته. له 2 سګرټو څښلو څخه وروسته ښځې خواته راغی. د الکین رڼا یې مړه کړه.